السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته بیا هم دوستانو شراغلاس دوستانو په تیر درس کې مونږه کامن نون ویل او نن دوستانو مونږه پراپر نون وایو یعنی پراپر نون څه شی دی what is proper noun خاص نوم څه شی دی دوستانو د دې ډیفینیشن یعنی تعریف لمونږه سره دی proper noun is a noun that identifies particular person, place or thing. خاص نوم هغه نوم دی چې د ځانګړي کس ځای یا شی پیژني نو دوستانو دې ته مونږ وایو proper noun. Proper noun is a noun that identifies particular person, place or thing. is called proper noun. خاص نوم هغه نوم دی چې د ځانګړي کس ځای یا شی پیژني دوستانو دې ته بیا وایي یا ورته وایو proper noun یا خاص نوم دوستانو خاص نوم لکه مونږ دلته شیخ دوستانو شیخان بیخي زیات دی لیکن که مونږ خبر کوو شیخ زاهد چې یو خاص نوم سو دوستانو نو مونږ نن خبره په یو خاص نوم باندې کوو یعنی شیخ زاهد څه دوستانو دا زمونږ ستاسو پراپر ناون یو خاص نوم سو لکه دوستانو لندن ملکونه خو زیات دی خو نن مونږ یو خاص نوم راخیستی دی چې هغه لندن د یو ملک نوم دی دوستانو نو دا یو خاص نوم سو دې ته دوستانو په انګلیسي کې پراپر ناون وایي که چیرې مونږ د یو ځانګړي شخص ځای یا شی نوم واخلو نو دوستانو مونږ پوه شو چې دا پراپر ناون دی یا خاص نوم دی دوستانو لکه موبایل چې دی دوستانو یو خاص موبایل مونږ خبره کوو نوکیا موبایل دوستانو که موبایل مونږ راواخلو موبایلونه بیخي زیات لیکن مونږ بالخصوص په یو خاص کمپنۍ خبره کوو نوکیا موبایل نوکیا شو دوستانو دا زمونږ یو خاص موبایل سو پراپر ناون سو دوستانو نوٹ یعنی یادونه in written English proper nouns begin with a capital letters په لیکلي انګلیسي کې خاص نومونه د لوی حروف سره پیل کیږي لکه زیت شیخ زاهد په انګلیسي کې دوستانو په خاص نومونو کې مونږه حروف هغه اول حروف باید دوستانو غټ وي لوی وي لندن ال چې دوستانو په غټ حروفو کې دی په کیپیټل لیټر کې ده نوکیا موبایل دوستانو په ان چې ده په کیپیټل لیټرز کې ده په غټ خط کې ده نو دا چې دوستانو دا نوٹ ده دا نوٹ په دماغ کې د سره یاد وساتئ in a written English proper nouns begin with the capital letters په لیکلي انګلیسي کې خاص نومونه د لوی حروف سره پیل کیږي زد لوی حروف ده ال لوی حروف ده ان لوی حروف ده دوستانو په دغه باندې ما یو جمله هم جوړ کړې که چیرې دا نوم د جملې په مابین کې راسي دوستانو مونږ به هم دا حروفونه د خاص نوم په لوی کیپیټل لیټر لیکو یعنی په لوی حروفو به سره لیکو دوستانو I like Sheikh Zahid in all the world because he always thought about his country زه شیخ زاهد په ټوله نړۍ کې خوښوم ځکه چې هغه تل د خپل هیواد په اړه فکر کاوه I like Sheikh Zahid دوستانو دلته لمونږ سره پراپر ناون چې د مونږ د مکمل کلمه کې د یو ځانګړي کس نوم واخیست هغه چې شیخ زاهد ده I like Sheikh Zahid in all the world because he always thought about his country زه شیخ زاهد په ټوله نړۍ کې خوښوم ځکه چې هغه تل د خپل هیواد په اړه فکر کاوه دوستانو شیخ زاهد څه د کلمه کې زاهد یعنی موږ شیخ زاهد
یو خاص ځانګړي کس نوم واخیست دوستانو داسې سونه پراپر ناون سو کامن ناون سو ځای The people of London is very good because they all are educated. The people of London is very good because they all are educated. د لندن خلک ډېر ښه دي ځکه ټول لوستي دي ټول تعلیم یافته دي education یعنی تعلیم educated یعنی لوستي یا تعلیم یافته The people of London is very good because they all are educated. دوستانو مونږ خبره په یو ځانګړي ځای باندې کوو هغه چې څو یو خاص ځای باندې کوو هغه چې څو زمونږ لندن دی لندن چې زمونږ پراپر نام دی په پوره کلمه کې دوستانو ال چې څو مونږ غټ لیکلی ځکه ما موبایل to call my lovely country of Afghanistan. I like Nokia mobile to call my lovely country of Afghanistan. زه د نوکیا موبایل خوښوم چې خپل ګران هیواد افغانستان ته ټلیفون وکړم دوستانو د افغانستان څه هم دا یو خاص نوم دی نو مونږ څه په لوی حروفو سره فعل کوو نوکیا هم دوستانو یو خاص نوم دی یو پراپر نام نو دوستانو ان مونږ په لوی حروفو سره یا په کیپیټل لیټر سره لیکلی دوستانو دا و د نن ورځې درس الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ دوستانو